آیا پوهیږئ چې خرما ولې د نورو ټولو میوو او خوږو په پرتله غوره ده؟ خرما یوازې یوه میوه نه ده، بلکې دا د انرژۍ یوه طبیعي او قوي سرچینه ده. د بازاري خوږو او چاکلیټ په برعکس خرما طبیعي قند لري چې ستاسو د وینې شکره په سمه توګه کنټرولوي. دا میوه ځکه له نورو غوره ده چې په زیاته کچه فایبر لري او ستاسو هضم خورا اسانه کوي. همدا حالت دی چې په روژه کې د روژه ماتي لپاره تر ټولو غوره انتخاب خرما ده. خرما ستاسو هغه انرژي چې د ورځې په اوږدو کې مو له لاسه ورکړې په څو دقیقو کې بیرته پوره کړي. که تاسو غواړئ د ورځې په اوږدو کې د ستړیا احساس ونکړئ، نو یوازې درې دانې خرما وخورئ. خرما په زیاته کچه پوتاشیم او مګنیزیم لري چې ستاسو د زړه او عضلاتو د پیاوړتیا لپاره حیاتي دي. د نورو وچو میوو په پرتله خرما ستاسو دماغ ته چکه انرژي ورکوي او حافظه پیاوړې کوي. همداراز خرما ستاسو په بدن کې د وینې د کمښت مخه نیسي او د هډوکو د کلکوالي لامل کیږي. نو د غیر صحي خوږو پر ځای خرما په خپل ورځني خوراک کې شامل کړئ. خپل روغتیا ته ارزښت ورکړئ او د خرما له دې معجزې ګټه واخلئ.